یو سړی چې د واده او اولادو خاوند و د خپلې ښځې او خپلې کورنۍ سره مینه او الفت شفقت او محبت درلودی د دغه سړي ټول خویونه او کارونه ښه او د شریعت سره برابر وه بېله دې چې ږیره یې خرول د دغه سړي ښځه حامله سوه او د حمل موده یې په ناروغیو دردو او تکلیفو سره تېرېدل تر څو چې د ولادت وخت یې راغلی ان در دې چې ولادت یې هم په ډېر تکلیف سره و کله چې د ښځې اولاد صحیح او سالم پیدا سو د ښځې خاوند په دې سره ډېر خوشحاله و چې ښځه یې هم جوړه سوه او هغه ماشوم هم صحیح سالم دی نو یې خپلې ښځې ته وویل اوس چې ستا ناروغي په خیر سره تېره سوه او اولاد هم صحیح سالم پیدا سو نو یوه هدیه یا تحفه راڅخه وغواړه او هر شی چې دې خوښ وي هغه وغواړه زه یې درکوم ښځې د پوښتنې پر قسم ورته وویل په الله سره قسم درکوم چې زما د غوښتنې شی راکوې سړي ویل هو غواړه هر څه چې غواړې د پیسو کمی نشته ښځې وویل زه فقط یوه غوښتنه لرم آیا هغه راپوره کوې سړي ویل هو په والله هر څه چې وغواړې رد به یې نه کړم د سړي مسلمانې ښځې یوه داسې طلایي جمله وویل چې باید په سرو زرو ولیکل سي ښځې وویل ږیره پرېږده زما دغه یوه غوښتنه ده چې ږیره پرېږدې سړي چې د ږیرې درلودلو سره هیڅ عادت نه درلودی اوس د ده دپاره دا سخته وه چې ږیره پرېږدي د سړي عمر 40 کلو ته نږدې و او تر اوسه یې همیشه ږیره خرول خو اوس باید د خپلې ښځې هغه غوښتنه ورپوره کړي چې ده یې د عملي کولو او پر ځای کولو ټینګه وعده ورسره کړې وه که څه هم دغه کار د ده لپاره سخت او مشکل و مګر هغه محبت چې ده د خپلې ښځې سره درلودی مجبوره کړي چې باید د خپلې ښځې دغه غوښتنه عملي او پر ځای کړي او نتیجه دا سوه چې سړي ږیره پرېښول الله اکبر آیا داسې ښځې هم شته چې دغسې غوښتنې دې ولري که دغې ښځې د زرو امیل غوښتی وای یا یې د الماسو وشي غوښتي وای یا یې بل هر ګران قیمته شی غوښتی وای خاوند به یې د دې غوښتنه ورپوره کړې وای او هغه شی به یې ورته راوړی وای مګر ښځې هیڅ داسې شی ونه غوښتی چې هغه شی دې د دنیوي شیانو څخه وي بلکې داسې شی یې وغوښتی چې ښځې دا حسول چې دغه کار به د دې خاوند نور هم الله جل جلاله ته نږدې کړي په دغه کیسه کې د مسلمانې ښځې لپاره درس او تعلیم دی چې باید همت یې لوړ او غوښتنې یې د جنت او آخرت وي د دنیا ژوند ژر تېرېدونکی دی د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې زموږ عملونه اصلاح کړي زړونه او ژبې مو راپاک کړي او موږ یو له بله سره هغه فی سبیل الله او لله محبت کوونکي وګرځوي چې د قیامت په ورځ د دغه محبت په سبب په هغه سایه کې درېږي چې بله سایه نشته